صبر وکړه لږ. یاره طاهر بھائی نن خو داړه داسې دا غونته یو څو چاربیتې راته ووایې او اخو مونږ ټولو ته پته ده لکه چاربیته نظم او دا غزل او رباعي مباعي دا هر یو سړي لیکلی شي خو لکه د چاربیتې داسې خاص دغه نه وي که نه چاربیته چېرته دغه خدای پاک چېرته بعضې خاص انسان له ورکړي نو که چاربیت هم راته ووي ډېر خوند به وکړي. خدور پخوانی و سپینیت هر سړی و خدور پخوانی و سپینیت هر سړی و اوس خرځې بنیتي شوه په چم کې ځانځاني شوه بې خونده زندګي شوه د مینې کاتسالي شوه اوس خرځې بنیتي شوه په چم کې ځانځاني شوه بې خونده زندګي شوه د مینې کاتسالي شوه پرور به یې بایللو چې د چا به د تره زوی و خدور پخوانی و اوس هر څه په بدل لی هر څوک یو بل ته غل لی اوس هر څه په بدل لی هر څوک یو بل ته غل لی یاران هم د چلول لی په تشه خوله خندل لی نو یاران خو پخواني و چې به مل د سختۍ و خدور پخوانی و ډېر ښه دا یو بیا بیا ووایه. اوس هر څه په بدل لی هر څوک یو بل ته غل لی یاران هم د چلول لی په تشه خوله خندل لی یاران خو پخواني و چې به مل د سختۍ و خدور پخوانی و د جون جامه زړه وه د هوس خونه مړه وه مولا د زړه ټوکړه وه په هر چا باړه وه د جون جامه زړه وه د هوس خونه مړه وه مولا د زړه ټوکړه وه په هر چا باړه وه تسبیح به یې ولاس کې او په سر به یې پټکې و خدور پخوانی و دادا د جون د سره وه بیبي پکې نغمه وه دادا د جون د سره وه بیبي پکې نغمه وه خورجان پکې مکته وه لالا خوږه ټپه وه ډېر ښه دی یار دا یو پیره بیا ووایه. دادا د جون د سره وه بیبي پکې نغمه وه خورجان پکې مکته وه لالا خوږه ټپه وه نو بابا مې د سرتاج او ابې پکې بابا مې د سرتاج او ودې پکې غمې و خدور پخوانی و پخوا کې د ارټو د توت د لاندې کټو خوب راولي چورلټو پکې سمله یو منټو پخوا کې د ارټو د توت د لاندې کټو خوب راولي چورلټو پکې سمله یو منټو نه په غاړه د غویي به یا جرس او یا ګینګړی و خدور پخوانی و ډېر ښه دا یو پیره بیا ووایه. پخوا کې د ارټو د توت د لاندې کټو خوب راولي چورلټو پکې سمله یو منټو نه په غاړه د غویي به یا جرس او یا ګینګړی و خدور پخوانی و لنټر نه و اډاڼې وې کچه کچه کوټې وې مانځه له دونکاچې وې رڼا له به ډیوې وې لنټر نه و اډاڼې وې کچه کچه کوټې وې مانځه له دونکاچې وې او رڼا له به ډیوې وې ببوزې به ولاس کې نه بجلې او نه پکې و خدور پخوانی و ډېر ښه دی یار دا مې یو پیره بیا ووایه. ببوزې به ولاس کې نه بجلې او نه پکې و خدور پخوانی و او تالی کالو خانی و د هورو کنډولي و کولر نه و لوټکي و ګړونج کې به منګي و تالی کالو خانی و د هورو کنډولي و کولر نه و لوټکي و ګړونج کې به منګي و مرغو ته به مو و چې مات به کم منګې و خدور پخوانی و حجره کې به مدام په ټیم کې د ماښام حجره کې به مدام په ټیم کې د ماښام زلمی په احترام راجمع شو تمام نه یو مشر ته به غوږ چې راټول به کم ټولګې و خدور پخوانی و جون ښکلې په ترتیب و ډاکټر نه و طبیب و جون ښکلې په ترتیب و ډاکټر نه و طبیب و او ډېر ښه به یې نصیب و چې چم کې څوک غریب و نو پیرزو پې د هر چا به د هر چا به د سیالۍ و خدور پخوانی و ډېر ښه دی یار ډېر ښه دا مې یو پیره بیا ووایه. جون ښکلې په ترتیب و ډاکټر نه و طبیب و ډېر ښه به یې نصیب و چې چم کې څوک غریب و پیرزو پې د هر چا و د هر چا به د سیالۍ و خدور پخوانی و د چم وړه خبره چانه بوتله په بره د چم وړه خبره چانه بوتله په بره جرګه به زر تر زره ورتلله ښه په نره نظر به یې په خوله که چې کم مشر د جرګې و خدور پخوانی و مننه د چم وړه خبره چانه بوتله په بره جرګه به زر تر زره ورتلله ښه په نره نظر به یې په خوله کړه چې کم مشر د جرګې و خدور پخوانی و دا بند پکې حسن علي ته ډالۍ تیر ځلې فرمایش کړی دولت او نه شهرت و نه مخ و نه مروت و دولت او نه شهرت و نه مخ و نه مروت و د هر چا سمانیت و بس مینه محبت و
نه مخ او ملازه و نه څوکو کې د پیسې و ښه د ورپخوانې و ډېر ښه ډېر ښه هیچا نه کو غرور او نه جنګ و نه مسکورو هیچا نه کو غرور او نه جنګ و نه مسکورو د چم نه به ضرور او تپوس له د رنځورو نو ورتل به په جمع کدبیته به کټوخې و ښه د ورپخوانې و وخت مزې دی یوړی ښې تماشې دی یوړی وخت مزې دی یوړی ښې تماشې دی یوړی ښې قصیدې دی یوړی د ژوند نغمې دی یوړی چپو یې هر څه یوړل ظالم وخت خونړی و ښه د ورپخوانې و چپو یې هر څه یوړل ظالم وخت خونړی و ښه د ورپخوانې و نور هېڅ نشم ویلی دې وخت خو سر خوړلی نور هېڅ نشم ویلی دې وخت خو سر خوړلی سپین ږیري ښکلي ښکلي شمله په سر تړلي د ځان سره یې بوتلل د ژمي ماښامې و ښه د ورپخوانې و ډېر ښه دی یار ډېر ښه مننه په سوچ کې بندیوان یم طاهره حق خیران یم په سوچ کې بندیوان یم طاهره حق خیران یم اخر به زم انسان یم سبا له به روان یم بلاونه یې پرې کړه د وخت لاس کې تبرګې و ښه د ورپخوانې و ښه د ورپخوانې و سپین نیت هر سړی و والسلام